السلام علیکم ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو اوریدونکو راغلی ما متنو ته او په متنو کې د پښتو ادب او د پښتو کلتور ساتندونکي پخوا ډېر تېر شوي دي. انسان شاه استاذ د متنو، شیر محمد نجار استاذ د متنو چې دی د فن خدمت کړی دی. بیا متولي بابا استاد متولي د متنو چې د یو ډېرې ښې کورنۍ سره تعلق دی لرلو، خو شوق دی که نه. موږ ټول پښتانه چې په حجره کې د منګي او د رباب سره ټپې چاربېتې وایو، نو بیا چې د چا اواز خوږ وي مزېدار وي نو هغه خلک بیا نه پرېږدي، ویله شابه ته چې دی نو اوس که مجلسیان راغلو نو میدان ته وروځه. او دا مجلسیان چې دي دا هم ګورې ټول ښه درانه پښتانه خلک دی که نه. ما هغه کتاب کې لیکلي دي. نو د متولي بابا حجرې ته راغلي وو، بختیار علي د هغې وراره، تاسو یې پېژنئ، دوه خبرې به کوي. او د هغې په واسطه باندې زموږ متولي بابا سره رابطه شوي وه چې ژوندی و. او بیا تګ راتګ هم وشو، متولي بابا زموږ کلي ته راغی. را سره شیر علي بابا، شیر علي لالا ناست دی او زه به ورته بابا ووایم ځکه چې ما نه خو ډېر مشر دی. نو حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. متولي بابا زوی یې تاسو؟ الحمدلله. سویم نمبر لومبې مشرې نوم مو پوره څه دی؟ شیر علي. شیر علي. متولي بابا د فن ته راغلی و که نه؟ د ده نور وروڼه وو؟ او څه نامې وې د هغې؟ هغه یو اعظم خان نامه به دغه خپل ورور و. ها، او دا خبره هغه په انټرویو کې هم کړي دې. لکه ده به مجلسیانو سره به کله ناکله شوقیه راغو او په میدان به ولاړو، ډېر ښایسته خوږ اواز خدای پاک ورکړی و، ډېر شهرت یې موندی و. نو څنګه دې موسیقۍ ته دا راتګ او بیا هغه وخت کې داد خان بابا ژوندی و چې دی دې موسیقۍ ته راتلو؟ یاره جي به زه ورته زایم که نه، دا چې موږ کله په ښه بد پوه شو که نه، نو بیا دا دغه شي کې لګیا و. د دې نه مخکې موږ ته هېڅ پته نشته، هېڅ پته نشته موږ ته. دا خو چې کله مو ښه شو، په شعور کې رالو، پوه شو چې یاره دا نو بیا دا شی یعنې کولو، او د هغې نه موږ ته هېڅ پته نه چې دا څنګه دې ته وتېده وه څنګه نه ده وتې. دغه درته پته نه. خیر دا بابا ما ته پخپله ویلي دي. اوس بیا دا راته ووایئ چې په دې کلي کې لکه اکثر خلک حجرو کې کوي نه، کوي په پښتانه د منګي او د رباب سره، نو کلي کې به هم کول که نه؟ یاره ما اړ لیدلی نه ده. خطا په فن نه دی لیدلی؟ نه بلکل. زه به درته زه اوس یوه خبره کوم داسې چې راله پکې که نه، په وزیر ګډای کې واده دی اسحاق خان د ورور، زمونږ علاقه وزیر ګډای. وزیر ګډای دی دا ډله یعنې هغه ورې تللې وه. نو هغې موږ ته همداسې هم د واده ویلي وو، هم ته جواب. نو ما سره یو بل ملګری و بابریده و، هغه هم د دې پلار مې ډېر دوست و. یعنې بس ناست تماشا یا شروع نه وه، به شروع کېده او شروع شوه. خو چې شروع شوه که نه، دا ناست و ناستېدو نه. زما په وخت کې زه چېرته داسې نه دي کړي. مطلب دی هسې په بلنه تللی و؟ نه نه، ملګرو سره تللی و. ښه ټنګ ټکور له تللی و؟ مکمله تماشا وه، بس میدان یې جوړ و، دغه وه. نو هغه دغه پرېږدی او زه دواړه ناست وو، خبرې ترې مونږ کولې. نو وړي باچا رالو ما ته، زموږ د کلي میا صاحب. میا صاحب ولي باچا صاحب نصرین د پلار چې رالو ما ته چې شیر علي بچې ما چې ته داسې کار وکړه که نه چې بار وځی د تماشې نه. بابا صاحب مخکې مجلس نه هغه پلار د حرکت نه کوي او دغه بس زه ما راپورته شوم، بس هغه ما پرېږدیم چې کوم ما سره وکړه نه ملګری هم را سره راپورته شو. دا داسې لنډ جوخ هغه پټو کې دا لین جوړ کړی نو په د خټکو باغ و. دا خټکو باغ کې یو کټ پروت و، بس موږ په کټ باندې دواړه کېناستو. چې کېناستو بس خبرې ترې مونږ کوله، په دې کې بس دی مجلس شروع کړو. ما خو دا اواز خو مې اورېدو که نه، بس بیا د پوه نه یو، بس وده شوي یو. دا به د کوم کال خبره وي؟ څومره موده به کېږي؟ ما واده هم نه و کړی دا، په سن 64 کې خو ما واده کړی ده. تاسو دا لیکوالی خبره ده. بابا کله د دې مجلس نه بیا لاس اخیستی و؟ یاره دا هم بس 15 شپېتم کې 15 شپېتم کې هغه به وایي چې حج ته لاړم او بس و. ما ته وګوره، ما یې واده کړه دې شیدونو بس الله خدای موړی دا ښه کې که بد کې نه دې کارونو کې کار لګا کړی ده. ځکه
چې بس هغه به هم خبر کېدو په دې شیزونو باندې. دا روسو په ستومانه وه. هغه خو نو نه هغه خو مثال خبره ده چې خواصې په میدان به ودرېږي، ډېر خلک راځي او کلي کې تماشه جوړه شي او یو کس ته کلي ورودی او ورته ټپې مپې وکړي که نه چېرې هم نه به کولی. نه هسې وایم مطلب مې دا دی چې اسم چې ته په دې زه به درته اوس یو بله داسې پخوانه ډېر د وخته خبره دا به درته وکړم. موږ دا ځای خو نه ځان د خپل زوړ مالت کې وو، په هغه ځای کې عمر ګل نامه د هغې ګیره وه سرای وه، ستره خلکو پر ځای سرای وې مخکې په هغې کې زما تماشه وه هم دا د دوی دا ملګري وو نو هغه دلته ډېرو خلکو وې پاته پانسېدو بیا دې کې موږ یو تره و د دوی تره و میرولي نامه یې وه اول رالو اول ځای پاڅېدو ته ډېرې دغه کو خو بس هغه ویې نه کړو ویې نه کړو د هغې نه علاوه د دې نه بیا وروسته یوه تماشه جوړه وه چې هغه یار و دوست و عبدالله جي نامه یې وه د هغه په دغه کې هغه پې باندې ډېر ټینګنګ چې ته به خامخا پاتې او دا مې یاد دي لکه دا اوس ساعت چې څنګه دغه رنګې ده بس ده ورته یې ګوره مه مې مجبوره وه نه شم کولی او زما کلې ده زه چې په کوم کلي کې د ما خوب مور یعنې خویندې مې واده دي هغه ځای کې دا کاته نه کړم خیر پای ته وړو نو چې پای ته وړو د هغه په سر پاټ کې و د هغه عبدالله جي هلته یې راکوز کړو او د ځان نه یې داسې تو کړو چې صرف دا دوې سترګې د هغه ښکاري دی د پلار مې نور نه اچھا تاسو به کله نه کله تپوس کولو چې دا مجلس چې کولو یا ولې دې کولو یا دومره جرأت مو نه کړی ده نه مو دا کار تیز تریخ سړی و ډېره په دې بارې کې د سر هغه د چا دغه نه او خبره بیا نه کوله نه ریډیو کې ډېره موده چې کوم دی نو هغه د فن سره تعلق لرلی دی ریډیو کې خو د ډېر وخت نه د ډېر وخت نه بس موږ به مورو خلکو به مورو نور ته ورسره چې ته ریډیو ته تلې ما درته ویلي زه به ځای چې ښار ته به تلو که نه زه پروګرام نه زه ځان سره بوتلم خو بس چې وبېدم بس بیا به مې هغه دغه ته وننوتو بس ما ته به یې کېنهلغلی هغه سبدلي په هغه وخت کې سبدلي و سبدلي بازي خیل وایه سبدلي خان نو دلته ما یو ورځ ویلي ما یاره بابا داسې کار دی چې ته کله څې ما ته به ګلناره ښې دا ګلناره تازه راغلي ډېر چت شهرت دي ما ته یې ښه به چې لاړو په هغه ورځ د ګلنارې پروګرام او د دم پروګرام نو هغه ګلناره راله چې راله چې راځي ګلنارې ما لا زوی ده تا ډېر تپوسونه کوي ما ته به ګلناره ښې راله ما سره ډېر مینه محبت یې وکړی ګلنار بیګم او ما ته یې بچی او یو شی ځان سره جوخ کېنول ما هغه دغه خبرې نو هغه ما ته یې دا ګلناره ده اوس وګوره نو هغه ورته یاره همتواري کاکا چې کله ما سره تا پروګرام یې که نه یو ځای راشي بس ما تیاري همدغه رنګ یې والله ورته زه بس نه شم کولی بیا مجلس او اوس را سره تا بیا پروګرام نن راغلی نو اول ته نه د هغه پروګرام بیا ورپسې بس دغه چې ما دغه خبرې هغې ته لیکلي او ګلناره مې د ګلناره مې په دغه ورځ ما ته دا ګلناره حاجي صاحب کله وفات شوی دی بابا او کوم ځای کې دفن دی ما تر خیال دا خو 2003 یاد خو دا بخته ته پته دا 2002 23 مارچ 23 مارچ 2002 کې او دلته کلي کې دفن دی کلي کې خپله مدیره ده دغه د قبرستان ده قبر لا کله نه کله دعا له ورځي ولې نه کتبه پې لګېدلې ده که نه نه ولا دغه مګه نشته موږ خو دغه د کاڼو ماڼو کاتې کوو نه که نه کچه قبر دی ټول کړ کچه دا اوس هم دا خلک هسې دغه حاجي صاحب د بابا اواز دې اورېدلی قبرونه خو دې تاسو دي چې بې مانظه دا د کاڼي چې دا یې راوړلي دي کوم ځای نه 10 فوټه تیږې دي او که نه دا د سوونو کالو مقبره ده نو د بابا نغمه دې چې ته څه دې اورېدلي دي چې درته زه واورم اوس داسې کار ده که نه چې ما تا ته ته وایې چې ما دا کاتې کړي دي نه په ریډیو دې نه اورېدلي نه په ریډیو به زه به که چېرته به رالو بس هم نو که نه زه به نه کېناستم اوس که یې وغږوم درته یاره داسې کار ده بس مې خبر دغدا جانا سلامت رسید ترقل مکانا پاک رسول بدیا بانر تکاتنا پاک غرقیو چای ولودنا پاک رسول چای دنا کشدارا دا پکار دا حسن سند پارا پاک رسول ولی رانو سوت بنا دار داو چاچ بندر دل تراولی آو راولی ناو
ملګرو بختیار علي دا سره ناست بختیار علي څنګه چل دی خیر دی تېر رواجونه خو ډېرې مودې نه اورې که نه ښه ځه ټیک شو ده ښه څنګه د کاکا نغمې دي څه خو موږ سره په ریډیو کې یو نغمه نیمه شته څه په ککوړو کې شته خو تا اورېدلي دي ما یو کتاب کې ولوستله د کپنی کتاب دی د دې د یو بل ریکارډ شي نو هغه خو لا په ګوته نه دی راغلی ګوره که چا سره وي څنګه دا راته ووایي چې داسې اوس زموږ پروګرام هم اورئ او لږ د کاکا پاک لکه د سره څه داسې څه خبره اتره وي او هغه دې موږ سره شریکه کړه یاره جی بس کاکا مو داسې سړی دی چې هغه بس د ټولو کلي ته او تاسو ټولو ته ښه معلوم تاسو کتلی هم ده جي نو نور به زه څه ووایم خو یوه ورځ مور راته وویل پلار مې راته بلکې خبره کوله مو پلار مې وی چې ما لو کولو لو مې کولو او وی دا رور مې رالو ما پسې چې رالو ما ته وی دغه داسې یاره اعظم خانه تا خو مطلب تا خو هېڅ هم نه دی ریب دي تا ایله دا ریب دي دي مور ته چې کا بس دا مې ریب دي نو والله بس یوازې ما ور کې دا ورونه مې واړې دي وی چې یاره دا خو والله چې ما چې تا پټې ریب دی هغه بس وی مور چې بس کېدل الله بس سمره په ریب کار به شروع کو دواړه وی چې کار مو شروع کړو وی دې کې شیرین استاد چې کوم دا وی ارالو پټو سره مو پټي ورته معلوم جی شیرین د بازو کنه او کنه جی چې هغه رالو بس وی دوا سره مو کول بچک د مهرباني وبو بوس کړي نو د سره وګونی دو کنه تر سره مې کنه پروګرام چې دا پروګرام سیټ کړو کنه نو چې مې عمرې چې نه کې پخې کې پټو کې نو بس وی دا ما ته وی چې بس اعظم خان بس دا څه کار ده مانه لو به کېږي په کلار کا دار لګي اوسه پوه شي کنه خاص منډه نه ده او دا ملمن هغه زه به سره راسره ونډار شم او بس په کلار لګي اوسه خیر ده ښه زه به سبي راشم کنه نو ما سره چې ډېر د مزې سره تا خو چې ته په میلې ټنګ ټکور نه لیدلی نه جي نه بالکل دی بالکل دی ما دغه پر چې د ما پیدایش او هغه پرېښولو جي او جي که نه څه دې خوښ دي چې درته وغږوم بیا په دې پروګرام کې یاره جي بس دغه یو ریکارډ وغږولو که نه چې خولې د مخه وچوي لاس کې رومال لا په ما باندې خولې راغلي دي ګرمي ده په شکل مخې ته یې جوخ په لغه د شال نیولې دا به درته وغږوم دا به وغږوئ جي ډېره مننه ډېره خوشحال ګاجي صاحب ډېره مننه جي ستاسو ډېر تکلیف وکړو جي چې نه تکلیف خبره نه د ډېرې مودې نه زما دا خیال و چې زه به حاجي صاحب سره ملاقات کوم دغه یو ملاقات به شوي پخوا بالکل جي او تا ته ګوره هر وخت زه وایم تپوس سره نه کوم بالکل جي نن مقا خدای پاک برابر کا او دا به نن الله پاک لیکلي وه په شکل توده ورځ 20 جولای ده که نه نو ډېره ګرمي هم ده خو بهرحال دغه یو څو خبرې اترې مونږ د حاجي صاحب سره او بختیار علي صاحب سره ریکارډ کړي 28 دی او د دې ریکارډینګ کې ما سره زما بچی دی نجیب نو بس اجازه غواړو د لوی الله په امان الله مو ډېر ښه الله مو ظلم بشيراني في صبر مداني ولا مقطع جحتنا وبتال ظلم بشيراني في صبر مداني ولا مقطع جحتنا وبتال دار پر میں جب چکلا چٹانے والا مقطع جحتنا وبتال دار پر میں جب چکلا چٹانے